د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم څرګندونې کړي چې د ټاکنو پایلې دې لغوه شي، که نه روان سیاسي بحران او جوړجاړی به جریان ولري او هیڅکله به کومې پایلې ته ونه رسیږي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني ټاکنو کې بریالی او ولسمشر اعلان شو. بشپړ حال په ویډیو کښې د یاران پریس سره وګورئ. سلامونه او احترامات مې قبول کړي. د عبدالله ټیم وایي که د ټاکنو پایلې لغوه اعلان نشي هیڅ ډول بحث پایله نه ورکوي. د عبدالله عبدالله د ټیم یو تن ویاند وایي تر څو چې د ټاکنو پایلې لغوه اعلان شوي نه وي د جوړجاړي هڅې کومې پایلې ته نه رسیږي. فریدون خوځون دغه څرګندونې له ټولنیزو سره په خبرو کې کړي. نوموړي ویلي اول باید د ټاکنو پایله لغوه شي، بیا د هغو طرحو په تړاو خبرې کیدای شي چې زموږ او مقابل لوري لخوا وړاندې کیږي. نوموړي زیاته کړې تر هغو چې د ټاکنو پایله لغوه شوې نه وي هیڅ ډول بحث پایله ورکولی نشي. د عبدالله عبدالله د ټیم له لوري دغه څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې تېره ورځ اشرف غني عبدالله ته د سولې شورا ریاست او د ولسمشر لومړي مرستیال ته ورته پروتوکول وړاندیز کړ. غني دا هم وویل چې تیار دي د عبدالله عبدالله پلویانو ته په کابینه کې ځای ورکړي او دا ضمانت ورکړي چې ګمارل شوي وزیران به له دلیل پرته نه لرې کیږي. د اشرف غني دا وړاندیز هممهاله د عبدالله د ټیم له لوري رد شو او یاده شوه چې غني لا په هغه موقف کې نه دی چې دا ډول وړاندیزونه وکړي. د عبدالله عبدالله ټیم د دې ترڅنګ تور ولګاوه چې د بحران د حل په موخه له رامنځته شوي فرصتونو اشرف غني ناوړه ګټه اخلي. د عبدالله عبدالله او غني بحران چې له راټوکېدلو یې میاشتې تېرېږي د حل په موخه یې د کرزي او عبدالرب رسول صیاب په محوریت هڅو لا هم کومه څرګنده پایله نه ده ورکړې. د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. کومه ویډیو خوښه شوې وي حتما یې در سره لایک او شیر کړئ او د لا ښایسته او په زړه پورې ریپورټونو دپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.